بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. نن ورځ محترم ورونو د ګروپ او د یوزر په اړه کوم چې موږ تیار ویلي سبجیکټس دي د دغه په اړه ځنې فردر نور معلومات شریکو. دغه چې دا یو غټه موضوع ده او ډیر زیات د اډمنسټریشن لیول چې دا ډیر زیات کارونه په همدغه ګروپ او یوزر منیجینګ او د دغه په همغه منیجمنت یا تنظیم څومره کارونه چې دي په دې پورې تړاو لري چې څنګه پرمیشن ورکړو، څنګه یورنالو، څنګه موږ ممبرشیپ ورکړو، څنګه ممبرشیپ ورڅخه اخلو. په دغه رازو لږ نور زیات کار کوو. پرون چې دا موږ یو ګروپ جوړ کړی چې آل په نوم موږ یو ګروپ تیار او وګورو نو دا چې دا د دې ممبرشیپ نن راځو چې دا چې څنګه موږ کمنټ اډ کوو، څنګه یوزر آی ډي اډ کوو، همداسې دا نور څیزونه چې څنګه موږ پرایمري ممبرشیپ چې اډ کوو، همداسې څنګه موږ کولی شو چې یو آی ډي یا یوزر آی ډي ما درته ویلې کمنټ او همدغسې موږ موډیفای څنګه کوو، د دغې اډرس موډیفای کوو. تیار نه تیار اډرس معلومات دي. راځو دغلته چې دا موږ سره ګروپ ګورو. دلته چې دا ګروپونه زیات دي، دا د علي په نوم چې کوم ګروپ دی دا ګروپ مو ډیلیټ که تاسو موږ استعمال کو دغه فولي چې دغه موږ سره د دغه ځای څخه ایسته کېږي. هر کله تاسو هایپن آر استعمالوئ نو دا چې دا یې صحیح لرې کوي. هم یوزر ډیل هم هغه هم ډیلیټوي، خو دغه هایپن آر چې دی صحیح له سیستم څخه ایسته کوي. اوس راځو دغه کوم د علي په نوم دا دوهم یوزر چې کوم دی دې ته موږ چې ورکوو همدغه یوزر موډ ته راځو که موږ موډیفاینګ کوو چې تم په دې ته هم پام وي. زه راځم اول جي هایپن جي وهم دلته هایپن جي کاپیټل وهم معنا چې زه ورکوم زه دې ته همغه کوم چې سیکنډري ممبرشیپ د هغه ورکوم چې دا موږ تېره ورځ ویلو چې په هایپن یا کاپیټل جي باندې چې کوم د هغې باندې سیکنډري ممبرشیپ ورکوو او په سمالر جي باندې موږ ورته همغه پرایمري ممبرشیپ ورکوو. دلته اوس غواړم دې ته څو ممبرشیپ د څو ګروپونو ممبرشیپ په یو وخت کې ورکړم. دلته به موږ څه کوو، لکه دلته موږ سره د اسیم په نوم ګروپ ده، همداسې د دې په نوم چې کوم ګروپ ده، همدغسې د دې په نوم چې کوم ګروپ ده، نو د دې ټولو ممبرشیپ ما ورته په یو وخت کې ورکړه. دغه چې ده دلته اوس ممبرشیپ نه ریپلیس کېږي ځکه موږ ورته په یو وخت کې ټول وښودل چې ته اډ که او دا به ټول اوس دې کې د دغې ممبرشیپ به دې سره وي. اوس چې دا دې ته کمنټ ورکړو په دغه طریقه باندې او بیا ورته کولی شو هایپن یو کې ورته ورکړو د دې یوزر آی ډي، داسې یو یوزر آی ډي ورکړو. بیا هایپن اس کې ورته ورکړو دغه ځینې چې دي دا اګزسټینګ نه لري، یعنې دا ډیلیټ شوي دي. دغه چې ده دا داسې کوو او بل چې ده دا هم ایسته کوو. دا چې ده موږ هماغه هایپن آر باندې نه دي ډیلیټ کړي نو ځکه دغه مشکل ورکوي. بیا چې ده دلته بل او دا هم وجود نه لري. ګورو چې کله وجود ونه لري دلته یې ښیي هماغه چې ده له سیستم نه صحیح نه دی ډیلیټ سوي. بل دې ته د څه شي ممبرشیپ د دې ورکوو او دلته چې ده دغه
چې شی دا هم دا مې اگزسټینګ نه لري. ګورئ دلته دا زیات یوزران موږ ډیلیټ کړي دي، نو ځکه دلته یوزر نشته ده او هسې موږ ته ښیي. نو رابسو یو همدغه به یو وارې اگزیټ سو ورنه او بیا به ورته راننوځو. اوس به دلته وګورو چې کوم یوزر موږ سره شته ده، هغې ته به موږ ممبرشیپ ورکړو. دلته ګورئ دغه د میاخیل په نوم چې کوم یوزر ده هغې ته یې ورکړو یوزر موډ. زه ورته د ویل ګروپ ورکوم، همداسې د دې ورکوم او د جي آل په کوم نوم چې کوم یوزر همداسې کمنټ ورکوم او یو آی ډي چینج کوو. ها دلته تاسو پام کوئ، دلته موږ ګوره نیم نه ده ورکړې، موږ باید دلته هیڅ شي نیم ورکړو د چا چې دا هر څه چینج کوو. نو دلته به موږ د دغه ځای نه به دا ایسته کړو، دلته شی ورکړو هایپن کاپیټل جي. دلته اوس چې شی ورکړو دلته ورته دغه نیم ورکړو. اوس ګورئ صحیح شو، موږ دغه غلطي کوله. دلته هر کله چې موږ غواړو چینج کړو په اخر کې به د دغې کوم یوزر چې ته غواړې هغې کې دغه موډیفیکیشن راولي د هغه نوم اخر کې ورکوي او اول کې د هایپن جي کاپیټل جي. اوس راځو دا ګورو، اوس تاسو دلته وګورئ چې د جي آل همداسې د ویل همداسې د دې ګوره میاخیل په نوم یوزر د دغه ټولو ممبرشیپ چې سو دې سره پیدا سو او 2500 بیا هم یو ځل موږ بیا هم چینج کولی شو چې تاسو پرې صحیح پوه شئ. دا ځل ورته راځم یوازې د دې خپل ممبرشیپ ورکوم کاپیټل ممبرشیپ. زه غواړم چې د دې د چې شی دغه کوم سیکنډري یوزران چې دې سره دي دا ټول ختم کړمه. نو زه دې ته د دې خپل د ګروپ کوم چې د دغې په سیم نیم باندې ده د هماغې ګروپ ممبرشیپ ورکوم او دا څیزونه هم ورکوم. دغه کمنټ او دغه څیزونه موږ ته دلته په آی ډي کې نه ښیي، دا به اوس تاسو وګورئ چې کمنټ موږ ته چېرته دلته ښیي، موږ ته هغې بل ځای کې ښیي. او دلته بیا هم یو ورکوو، دا ځل به 2000 ورکوو او هایپن اس ورکوو سلش ویر سلش ای ټي سی کې به ورکوو سلش پاس ډبلیو ډي یا دلته به او دلته د شی نوم ورکوو ښه دغه کوم دغه کوم اډرس چې ده دا موږ ورته غلط ورکوو، نو ځکه یې دلته مو نه ښیي. دې نه به اوس چې شی سو ورنه به تېر سو دغه اس چې ده دا ورنه ایسته کوو ځکه دا وایي بیا تاسو دا غلط ورکوئ. ګوره اوس چې ده که چېرته موږ آی ډي دا وګورو نو د دې چې هماغه کوم چې ګروپونه د دې وه هغه ټول ختم سول، مګر هماغه پرایمري ممبرشیپ چې ده هغه لا هم شته ده، ځکه موږ پرایمري ممبرشیپ نه ده چینج کړې. اوس راځو دا پرایمري ممبرشیپ هم د یوازې د خپل په باندې د دې څه کوو ریپلیس کوو. څنګه یې ریپلیس کوو؟ یوزر موډ ورکوو او بیا هم تاسو نه غواړئ چې نور څه شی ورکړئ نو سیده کولی شئ. نو دا چې شی اوس د دې
دا ګورو MIAKH ګورئ چې د دې پرایمري ممبرشپ بیا هم ختم سو. اوس بیا راځو غواړم نه اډ یې کړمه د دې دواړو نو جي آل هم اډ کومه. یو بل ګروپ به جوړ کړو. ګروپ څنګه دا ښیي چې نسته ده ګروپ اډ فور اگزامپل بوک په نوم به یو ګروپ جوړ کړو او دغې ته به اوس د دې شی ورکړو ممبرشپ به د دواړو ورکړو. د دې ته به د دې دلته دا چې دا د دې خپل هغه ده دا نه ریپلیس کوي. خو بیا هم دلته دا ال ده دا به کېږدو. ګورئ اوس چې چک یې کړو آی ډي ګورئ تاسو بوک هم راغلی ده او میاخیل هم راغلی. نو تاسو سکن او د دې هم دا د خپل ګروپ کوم چې میاخیل په خپل ګروپ دا د دې هم سکن پرایمري سو او د دغې بوک په نوم چې کوم ګروپ د دې هم د پرایمري یوزر شو. اوس راځو تاسو په دې پوه شولئ چې یو چې دا منګه کولی شو یو ګروپ دغسې د یو بل څنګه منګه د یو بل ګروپ د یو یوزر څنګه د بل ګروپ چې شی کوو پرایمري ګروپ پرایمري یوزر کوو او څنګه یې سیکنډري یوزر کوو او که چیرته موږ غواړو چې څو یوزر څو ګروپونه د یو یوزر هغه سیکنډري ګروپ کړو نو دا طریقه څنګه کولی شو. لکه موږ دلته وکتل تاسو اوس که چیرته موږ وګورو دا چې دا تاسو ګورئ چې دلته دا د ویل هم دا د ویل ګروپ ممبر ده او هم د خپل ګروپ ممبر ده. اوس کوم داسې کولی شو که چیرته اوس وغواړو چې دغه ګروپ بیا هم یو مثال ورکړو چې موږ څنګه کولی شو چې د ویل هم واوسي او هم د همدغې کوم چې د بوک په نوم ګروپ ده د دې دواړو په یو وخت کې څه شی اوسي د ممبر اوسي یعنې څه شی ممبر یې سیکنډري ممبر یې. نو موږ بیا څنګه کوو کاپیټل جي اخلو او ویل او بل بوک اخلو او که چیرته غواړو چې کمنټ ورکړو نو چې اخلو او دلته به چې نوم اخلو د یوزر نوم کوم یوزر باندې چې غواړو دغه موږ چې وکړو اپلای کړو. اوس ګورو چې دغه کمنټ او دغه نور څیزونه آی ډي چې کوم موږ ورکوو دا څنګه چیک کوو. دلته راځو هماغه ګروپ یوزر ته ورځو کیټ کا ای ټي سي پاس ډبلیو ډي تاسو دلته ګورئ چې دغه معلومات ورکوي کوم یو ته چې مونږ همدغه کمنټ ورکړی دا په دغه ساحه کې ده. دا موږ مخکې په دغه فیلډس په اړه ویلي وو چې دلته 8 فیلډ دي او بیا اخر کې چې دا دلته دا بیش ده یعنې دغه د شل ده او شل نه دلته بیا یو بل فیلډ ده چې دغه په کوم چې د دغې اډرس ده موږ دا هم ویلی وو او که چیرته غواړئ چې دغه شل تاسو چینج کړئ موږ سره چون همدغه یو شل ده نو بیا تاسو کولی شئ چې هایپن اس په واسطه دغه شل چینج کړئ او دا چې شی ده دا کمنټ ده همداسې دا چې شی ده دا جي آی ډي د ګروپ آی ډي همداسې دغه چې شی ده دا یوزر آی ډي ده او همدغسې دغه چې ده د اتنټیکیشن دغه پاسورډ ده انکریپټډ فارم کې ده او دا چې د خپله یوزر چې ده یوزر نیم ده. نو دغه چې او دغه معلوماتو چې تاسو د ګروپ او د یوزر ریلیټډ یو څه نور معلومات ترلاسه کړل بیا هم دلته ګورو او
دلته راځو. نو اوس چې دغه یو څیز تاسو در سره زده کوي چې کله غواړئ دغه انکریپشن پاسورډ چې موږ ته راځي، دغه د کوم انکریپشن ده، دا په دې کوم چې په ریډ هیټ کې استعمالیږي، دغه انکریپشن چې ده دغه SH512 په نوم کوم انکریپشن د پاسورډ چې ده، دا په RHEL8 کې کارول کیږي. او دغه تاسو پیژنئ چې MD5 انکریپشن هم شته، همدغسې نور انکریپشن ډولونه دي د پاسورډ انکریپشن لپاره. نو دلته چې کوم کارول کیږي هغه چې ده SHA512 یعنې 512 دغه انکریپشن د دغې په نوم یادېږي. نور دغه خو په مثالونو کې وکتل. اوس دغه کوم په شیډو کې چې کوم یو فایل ریلیټډ معلومات دي د پاسورډ دغه فیلډ چې دي، دلته په دغې باندې خبره کوو چې کوم فیلډز دي په شیډو کې. دلته به اول وګورو چې منګه یوارې دلته تاسو ګورئ چې دلته څومره فیلډ دي. نو دغه فیلډ که چېرته تاسو وګورو، دلته د اخرني اوس دلته که وګورئ دلته ګورئ دغه ده. نو دا چې دا یوزر نیم ده، همداسې دا چې دا ګروپ نیم ده، همدغسې دا چې ده. دلته که اوس وګورئ دلته یو دانه اول چې د یوزر نیم ده، بیا پاسورډ ده، بیا چې ده لاست پاسورډ چینج ډیټ ډیټیلز دي، همداسې minimum days between the password change ده، همداسې بیا چې پاسورډ expiration and days max if was 99. ښه دلته داسې ده که نه، دغه موږ ته چې ښیي دغه پاسورډ ایکسپایریشن ډیز، که چېرته دغه و، دغه کوم 9999 چې و، نو که چېرته دا و، دا معنی څه ده چې دغه نیور ایکسپایر ده، یعنې دغه پاسورډ چې ده نه ایکسپایر کېږي. او بیا وارننګ ته ورکوي ورته په 6 فیلډ کې، بیا په 7th فیلډ کې ورته اناکټیو ډیټ ورکوي، یعنې اول وارننګ ورکوي، بیا چې ده دغه ډیټ ته چې ورسېد سمدستي اناکټیو کړه دغه څه شی ده یوزر، یعنې دغه د یوزر پاسورډ که نه د دې ریلیټډ معلومات دي. بیا اکاونټ اناکټیو ډیټ ده، بیا اکاونټ اناکټیو کېږي. نو دلته داسې معلومات دلته دا ټول ورکړل شوي دي که نه. دا اوس که دا وګورو همداسې اوس زه غواړم چې دغه ایج وګورم د دغې موږ کولی شو چې اوس د دغې میاخیل کوم یوزر چې دی د دې دا ایج وګورو. موږ داسې هم کولی شو چې دې طریقه باندې هم د دغې ایج چیک کړو. تاسو دلته ګورئ ګوره دلته چې د اول لاست پاسورډ چینج د فبروري 1723 په دغه کې تا دا پاسورډ چینج کړی ده. بیا چې وایي پاسورډ ایکسپایرز، په دغه وخت کې به دا ایکسپایر کېږي 18 کې د 2023 د 18 کې دا اناکټیو کېږي. بیا پاسورډ اناکټیو دلته ګورئ اناکټیو ده، دلته ایکسپایر کېږي او دلته اناکټیو کېږي. او بیا چې د اکاونټ ایکسپایر کېږي په دغه وخت کې کله چې اپریل 10 او 2023 کې راورسېږي دغه ډیټ راورسېږي. بیا چې د minimum of days between password change، یعنې دومره موږ دلته که یو وارې چینج کړی نو دې کې خو هېڅ چینج د ډیز نه ده راغلی، ځکه تا یو وارې ورته پاسورډ ورکړی بیا دې نه ده چینج کړی. نو ځکه دلته درته وویل کم وخت چې هماغه پاسورډ تا چینج کړی. maximum number of days between password change زیات وخت. او بیا چې ښیي نمبر آف ډیز آف وارننګ بیفور پاسورډ ایکسپایر، هغه وخت نه چې دا ایکسپایر کېږي ته ورته څو ورځې مخکې نه غواړي چې ده ته یو وارننګ ورکړي، ورته خبر ورکړي چې دا پاسورډ دې ته چینج کړه، که نه دا چې کېږي ایکسپایر کېږي. نو دا چې یو د دې په اړه معلومات و.
د دغه پاسورډ کوم چې موږ ویل چې په شیډو فایل کې پاسورډ سټور کیږي، نو د دغه نه چې کوم فیلډ دي دغه اته فیلډ دي دغه معلومات وو. اوس ګورو دغه چینج ایج چې ما یوازې شو که اوس دا څنګه موږ اټکوو. د دې چینج ایج نه دا د همدغه د اډینګ لپاره اسانه طریقه ده چې موږ څنګه وکولی شو چې دغه چینج ایج کنفیګر کو کوم چې ایکسپیریشن سیټینګ کوي یوازې ایکسپیریشن سیټینګ دا نور دغه نیم او دا څیزونه نه ورکوي. یوازې ایکسپیریشن او پاسورډ هم نه مګر یوازې شي کې ایکسپیریشن سیټینګ په کومه طریقه به ایکسپیریشن سیټینګ داسې ورکوو چې موږ همدغسې سی ایچ ای جي ای وهو او بیا چې نیم اخلو لکه دلته یوزر ټو اوس موږ سره یو نیم ده، نو بیا موږ سمدستي دغې برخې ته راولي چې دا موږ انټر کړو. دلته موږ ته وایي چې تاسو ورکوئ چې شی همدغه minimum days between the password change کم وخت ورکوي چې ته په دغه عمره وخت کې دا پاسورډ چینج کړې، دې نه مخکې ته دا نشي کولی. ماکسیمم ډیز ورکړه په غټه ساحه، یعنې دغې نه وروسته هم ته نشي کولی. دغه عمره وخت کې لږ تر لږه باید ته پاسورډ چینج کړې. بیا د وارننګ وخت ورکړه چې کله د تا پاسورډ باید ایکسپایر کېږي، ته هغې نه مخکې وارننګ ورکړې. بیا پاسورډ انیکټیو ډیټ ورکوي، بیا اکاونټ ایکسپیریشن ډیټ ورکوي او همدغه عمره دغه شی لري دغه فیلډز دي چې دا له دغه شي نه تاسو موږ چینج ایج نه کوم سی ایچ ای جي ای دغه کمانډ او یوزر نیم به بیا ورکوي. نو د دغې په واسطه دا چې شی کېږي کنفیګر کېږي چې اوس به موږ تاسو په صحیح شکل وګورئ. او بیا چې دا که چېرته غواړو چې موږ کوم فیلډ هماغسې بای ډیفالټ وساتو نو تاسو پریس کوئ یعنې بل انټر وهئ او چې بیرته موږ ایج غواړو چیک کړو نو سی ایچ ای جي ای کمانډ سره ماینس ال ورکوو، بیا د یوزر نیم ورکوو. اوس دلته راځو غواړو د همدغې یوزر کوم چې اوس موږ وکته د دې چې شی وکړو د دغې دا ایج چینج کړو. ایج چې شی چینج کړو موږ ته پوره معلومات راکوي. موږ ته وایي minimum password ایج تر ټولو کم وخت د دغې پاسورډ څومره ده، نو دلته ورکوو ورته وایو چې 90 او minimum password ایج 90 ده او میکسیمم به څومره وي نو ورته میکسیمم ورکوو ورته وایو چې فور اگزامپل 200 ورکوو. بیا راته وایي لاست پاسورډ چینج، نو دا چې دا ورته وایي بای ډیفالټ یعنې موږ همدغه اوس پاسورډ چینج کړی فور اگزامپل، نو ځکه همدې حالت باندې موږ ته پرېږدو. موږ ته وایي چې بای ډیفالټ دا ده که نه ایا ته غواړې چې دا چینج کړې. بیا وایي وارننګ ورکوو. وارننګ چې دا بای ډیفالټ ما تاسو ته مخکې وښوده د دې 10 و که نه، زه ورته یم نه وارننګ دومره زیات مه ورکوه 5 ورکړه. نو بیا څه وایو پاسورډ انیکټیو چې دا بای ډیفالټ چې دا 5 ده، نو آیا ته غواړې 5 یې پرېږدې نه، زه ورته یم 3 یې کړه. بیا راته څه وایي اکاونټ ایکسپیریشن ډیټ چې دا بای ډیفالټ 2/23/4 یعنې څلورمې میاشتې 10 لسم تاریخ ده، آیا دغه غواړې چینج کړې، نو ورته یم نه په همدغې حال یې پرېږده. نو دا چې سو دا ډن شو. اوس که بیرته غواړو چې دا وګورو نو بیا چینج وهو همدغسې چینج ایج او هایپن ال او اوس که دا چک کړو نو تاسو ګورئ همدغسې فبروري 17 2023 ده دا چې دا د پاسورډ ایکسپیریشن ډیټ ده همداسې دا ده او دلته وایي مینیمم دلته بیا سرچ دلته دا پاس راکړو دلته اوس لاندې ورکوي. بیا دا چې ایکسپیریشن ډیټ سو همداسې پاسورډ انیکټیو ډیټ ده همداسې اکاونټ ایکسپایر ډیټ ده. بیا چې ده هماغه مینیمم وخت ده چې لږ تر لږه دغومره وخت د شي ترمنځ د پاسورډ چینج ترمنځ باید ووسي ځکه دې نه ته مخکې نشي پاسورډ چینج کوی. بیا چې ده اوس که چېرته دغه یوزر خپله خواري کوي دی نشي کولی ځکه دلته خو موږ روټ نه دغه ټول اډمنسټرینګ کوو، مګر که دا یوزر خپله دا کار کوي هغې خپله نسي چینج کوی. که چېرته سره د دې هغه ته دا اتارټي ځکه هغه باندې دغه پالیسي له روټ نه ولګېدله. نو بیا چې شی ده دلته میکسیمم پاسورډ چینج د دومره وخت کې نمبر آف ډیز وارننګ چې څومره وارننګ باید دته کله چې دغه ډیټ پوره سي دا ټول د دغې کوم د ایکسپیریشن وخت را ورسیږي بیا به دغه 15 ورځې مخکې به درته د ایکسپیریشن ډیټ هماغه وارننګ ورکوي چې ته د خپل پاسورډ چینج کړه، کنې دا چې شی کېږي دا یو بل کمانډ ورونه در سره شریکوم د سورټینګ اف فایل فور سورټینګ فایل کله پکارېږي کله چې مونږ په همدغې کیټ دغه هم د ډسپلیینګ لپاره کارول کېږي. مونږ ویلی وو خو دلته اوس کیټ باندې مونږ په دغې طریقه باندې یو فایل کریټ کوو فایل کریټ کوو او دغه فایل چې کله کریټ شي دلته سمدستي دغه ټرمینل کې موږ کولی شو په دې کې سټورینګ ډیټا وکړو او بل چې ده دغه فایل چې کله کریټ شو
دا بیا چې د سورټینګ ته اړتیا لري چې باید دا فایل چې شي سي سورټ شي حتما، ځکه که دا سورټ نشي نو دا فایل موږ نشو کولی بیا دې کې ایډیټ وکړو او یا دا چې شی کړو بیرته یې چې کړو یعنې ویې ګورو لکه څنګه چې موږ هغه نور فایلونه چې موږ په ټچ باندې جوړول د هغې په شکل دا نه ده، اوس دلته لیکو داسې یو فایل جوړو بیرته په کنټرول سی باندې له دغې نه موږ کولی شو دا انټ کړو ډن یې کړو او بیا چې شی کوو دغسې دا فایل چې دا موږ سورټ کوو. تاسو ګورئ چې فایل سورټ شو. اوس که چېرته وګورو اوس یې کولی شو موږ دا فایل وګورو او دې کې نور ایډیټینګ هم وکړو د وي آی په واسطه. وي آی تاسو له مخکې نه هم پېژنئ. دلته ګورئ دغه ډیټا راغلله. اوس چې دلته تاسو نور ایډیټینګ کوئ موږ اوس په کوم موډ کې یو؟ اوس موږ انزرټ موډ ته لاړو، مګر که چېرته موږ په دې موډ کې یو نو کله موږ انزرټ موډ ته لاړو موږ هر شی کوو ورکې ایډیټینګ کوو. که چېرته موږ بیرته ورنه اوس موږ په څه شي کې یو؟ په کمانډ موډ کې یو، نو ځکه موږ ډېر ایډیټینګ نشو کولی. ښه دې باندې تاسو پوهېږئ. نو بیرته دې نه څه شی کېږو؟ آوټ کېږو او یو بل د سورټ له لارې یو بل یوزر هم جوړو چې تاسو ښه پرې پوه شئ. کریټ کوو بل مثال داسې کریټ کوو لکه ام ښه د نن ورځې لپاره په همدغې درس باندې اکتفا کوو. الله تعالی دې وکړي چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي چې نن موږ په دغه چینج ایج کوم یو مهم کمانډ و همدغسې موږ په دغې شیډو باندې کار وکړ او بل چې و د یوزر موډیفیکیشن باندې زیات کار موږ وکړ. اوس همدغه درس یو څه موږ ویلی خو بیا هم هیله مند یو چې یو څه مو زده کړي.